د امریکا ولسمشر د اسلامي امارت د واکمنۍ له وجې افغانانو ته سخته سزا ورکړې. کله چې د یوې خاورې برخلیک د نااهله او پردیو لاسونو ته وغورځېږي او د خلکو د امید دروازې هم بند شي، نو دا یوازې یوه ساده پریکړه نه وي، بلکې زرګونه او لکونه خلک یې تر ناوړه اغیز لاندې راشي او ژوند یې له سختیو سره مخ کړي. یوه نوې خطرناکه پریکړه او فرمان خپور شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د امریکا ولسمشر د یو اجرایوي فرمان په لاسلیک کولو سره د افغانانو په ګډون د 11 هیوادونو پر وګړو د سفر بندیزونه ولګول. د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د جون پر 15 د دغه خبره شوي فرمان له مخې ان کډوال هم نشي کولای چې امریکا ته دننه شي. په دغه بندیز کې ایران، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایي ګینا، اریتریا، هایټي، میانمار، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هم ګډ دي. د ډونالد ټرمپ د دغه فرمان له مخې د افغانستان په ګډون د یادو هیوادونو وګړي په هر ډول ویزا امریکا ته له سفره منع شوي دي. د افغان وګړو د سفر بندیز لامل دا ښودل شوی چې د اسلامي امارت واکمني د امریکا له لوري د ځانګړو نړیوالو ترهګرو په نوملړ کې شامله ده. د امریکا د کورني امنیت او مالیې وزارت له لوري دغه چمتو شوی نوملړ هغه ډلې او کسان پنهوي چې له ترهګریزو فعالیتونو سره تړاو لري. په دغه نوملړ کې شاملو کسانو یا ډلو باندې سخت اقتصادي بندیزونه لګول کیږي او شتمنۍ هم کنګل کیږي. فرمان ډیروي د نوموړې واکمنۍ تر واک لاندې افغانستان هیڅ ډول پیاوړې او همکاره مرکزی اداره نه لري چې پاسپورټونه او نور ملکی اسناد صادر کړي. همدا راز ویل شوي د افغان وګړو د ارزونې او تصدیق لپاره اوس مهال په افغانستان کې اړینې تګلارې هم نشته. د دغه فرمان له کبله 200,000 هغه افغانان هم اغیزمنېږي چې له امریکایي ځواکونو او ادارو سره یې د دندو له کبله امریکا ته د کډوالۍ ژمنې ترلاسه کړې وې. درنو لیدونکو